د کهانۍ په شروعات کې مونږ منکی کینګ نو چې د خپل بادشاه په خلاف بغاوت وکي. منکی کینګ د ډیرو سپایانو سره په یوې ډنډې باندې مقابله کوي. خدای او خوبي چې د جیسن په نوم یو هلک په دې زمانه کې بار بار دا خوبینی. جیسن د چاینا فلمونو ډیر په شوقینی او زړې کہانیاں هم پړاوي. یو ورځ د سیډیانو په دکان کې چې هلته دی یو ګولډن کلر ډنډه اینی او جیسن دا ډنډه راواخلي. خو د دکان مالک راشي. دکاندار ورته وایي چې دا زما د نیکه سره وا او هغه دا ډنډه د دې اصلي مالک ته رسول غوښتل. خو ډیر وخت وشو په دې پسې څوک را نغلل. د دې نه بعد جیسن خپلې ګرلفرینډ پسې لاړ شي. خو هلته یو څو غونډګان راشي او د ده سره په جنګ شي او هغه ورته وایي چې مونږ د دې سیډیانو دکان ته بوزه. جیسن د مجبورۍ نه دو هغه دکان ته بوزي. د دکان مالک جیسن ویني او دروازه کولا وکي او هغه غونډګان دکان ته دنده شي او په لوټمار شروع وکي. د دکان بوډا مالک په هماغه ډنډې د دو سره په جنګ شروع وکي. خو په یاره کې د یو هلک نه په بوډا ډز وشي. د مرګ نه مخکې هغه بوډا ډنډه جیسن لور کی چې د دې رسول اصلي مالک ته ستا ذمہواری ده. جیسن ډنډه واخلي او چت طرف ته په منډه شي او هغه غونډګان هم په جیسن پسې چت ته لاړ شي. دغه هلک جیسن هم ولي چې دی د بوډا د مرګ شاهد دی. خو په ډنډه کې یو زور پیدا شي او جیسن د بلډینګ نه ښکته غوځار کی. خو کله چې جیسن په هوش کې راشي نو دی بیخي په یو بله دنیا کې دی د هغې خلک نه پیژني. کله چې دی بهر ته وځي نو یو کس ورته وایي چې ته هم هغه مسافر یې چې مونږ به د کمانډر د ظلمونو نه خلاصې. نو په دې کې هلته د کمانډر لشکر راشي او ځوانې جنکۍ په زور بوزي او په دې کې یو څو سپایان په جیسن پسې ولګي. جیسن د دونه د تښتېدو کوشش کوي خو دوی یې ګیر چاپېره شي. په دې کې هلته یو شرابي سړی راشي او ډیر په نشه کې خو هغه د دې سپایانو سره په جنګ شي او جیسن د دونه بچ کی. کله چې هغه شرابي د جیسن سره هغه ډنډه ویني نو حیران شي او جیسن د ځان سره یو هوټل ته بوزي او هغه ته وایي زما نوم لویان دی. جیسن ورته وایي ما ته دا ووایه چې زه دلته څنګه راغلم او دا سپایان ولې په ما پسې دي. لویان ورته وایي چې ته په اصل کې دلته د یو پیشګویي پوره کولو دپاره راغلی یې او دا پیشګویي په هله پوره کیږي چې کله ته دا ډنډه د ګټې نه جوړ شوی منکی کینګ ته ورسې او هغه پې ژوندی کې. لویان ورته نور وایي چې سلونه کاله مخکې چې جادوګران 500 کاله بعد به یو ځل دعوت ته راتلل منکی کینګ هم بغیر د دعوت نه راشي. جادوګران ډیر خوشحاله شي خو کمانډر له ډیره غوسه ورشي. کله چې جادوګران واپس 500 کلونو دپاره لاړ شي دو دواړه په محل کې جنگ شروع کی. کمانډر د منکی کینګ سره مقابله کې بېوسه یي نو هغه په منکی کینګ باندې جادو وکي. منکی کینګ نه د ګټې جوړېدو نه مخکې خپله ډنډه ډېره لرې ولیږي چې یو مسافر به راځي او منکی کینګ به واپس ژوندی کوي او دا هم هغه مسافر دی او دا به د دې چې خلک د ظلمونو نه خلاصې. په دې کې هلته سپایان راشي او د ډنډې اخیستو کوشش کوي خو لویان هغو سره جنگ شروع کی. همهلته یوه جنۍ چې نوم یې سپیرو یي د دو دواړو مدد وکي او دو درې وانه د هغه ځای نه وتښتي. نو لویان جیسن ته وایي چې ته دا ډنډه محل ته ویسه زه ستا سره نشم تللی زما د شرابو نه بغیر ګزاره نه کیږي. خو جیسن ورته وایي چې ته زما مدد وکړه او ما ته کراټې زده کړه. لویان مجبوره شي او د دو سره سفر شروع کی او په لاره جیسن ته کراټې هم ښایي. شپه شي او دو د اوده کېدو دپاره ډیره واچوي او دلته په محل کې کمانډر ته پته ولګي چې ډنډه چا راوړې ده. کمانډر حکم وکي چې جادوګره راولئ چې د ډنډې په تلاش وسي. سبا سهار جیسن د خوب نه پاسي او اینې چې یو نقابپوش د ده طرف ته په تیزۍ سره راځي او د جیسن نه ډنډه اخلي او تښتي. جیسن لویان ته ووایي او دو د هغه په تلاش کې وځي. دو یو زوړ مندر ویني. لویان مندر ته دنده شي او ویني چې ډنډه یو مونږ سره ده. دو دواړه د ډنډې په سر په جنگ شي. دو ډیر ساعت دپاره جنگ وکي. دو دواړه په کنګفو کې ماهر یي. په اخر کې ډنډه د جیسن لاس ته لاړه شي او مونږ هم پوه شي چې ډنډه د جیسن ذمہواری ده. لویان د مونږ نه تپوس وکي چې ته څوک یې. هغه ورته وایي چې زه د هغه مسافر په تلاش کې یم چې هغه په حفاظت محل ته ورسوم. د دې نه بعد دو څلور وانه واپس په سفر کولو شروع وکي. دلته جادوګره د جیسن په باره کې تپوس کوي او
او هغه ته پته ولګي چې دوی چرته تللی دي. لویان او مونږ دلته جیسن ته کراټې ښيي او خپل سفر هم جاري ساتي. په لاره موږ سپیرو ته وایي چې د دې نه بعد لاره ډیره سخته ده، بهتره به وي چې ته واپس لاړه شې. نو سپیرو ورته وایي چې کمانډر زما مور او پلار مړه کړي دي او زه به د هغه نه خپل انتقام اخلم. سپیرو دوی ته هغه خاص تیر ښيي چې زه به کمانډر په دې مړ کوم او ورته وایي چې زه واپس نه ځم. دوی بیا واپس سفر شروع کی. د دوی مخې ته اوس یو غټ ریګستاني او په ریګستان کې تلل ډیر ګراني. اخر هم دوی ریګستان پار کی او د محل په لاره سم شي. دوی یو باغ کې د دمې دپاره کینی، خو هغه جادوګر په دوی حمله وکړي. دوی څلور وانه د جادوګرې سره مقابله کوي او د هغه باغ نه په تېښته شي. دا جادوګر یو زهریله تیر وولي او دا تیر په لویان باندې ولګي. دوی درې وانه لویان یو ګرو له بوزي. ګرو ورته وایي چې دا تیر د زهرو ډکو او د دې دوايي په محل کې ده او هلته تلل ډیر ګران دی. مونږ ورته وایي چې مونږ به دواړه د شپې پټ محل ته لاړ شو. جیسن غواړي چې وس لاړ شي خو مونږ هغه منع کوي. سهار شي مونږ ګوري چې ډنډه نشي. هغه پوه شي چې جیسن یوازې په دوی پسې تللی دی. جیسن هم محل ته ورسي. د هغه په لاس کې چې سپایان ډنډه ویني نو کمانډر پسې یې بوزي. جیسن وایي چې زه غواړم دنده درکم خو ماله به دوی راکې. کمانډر ورته وایي چې ته به د جادوګرې سره مقابله کې، ځکه چې د دې دوی وعده ما د جادوګرې سره کړې ده. نو هر چا چې مقابله وګټله دوی د هغه بل طرف ته مونږ او سپیرو هم محل طرف ته په تیزۍ سره رواني. دلته جیسن او جادوګره په مقابله شروع وکړي. جیسن اوس په کراټو کې ډیر ښه شوی خو بیا هم د جادوګرې مقابله نشي کولی. اخر هم جیسن هراو شي. دنده هم کمانډر ته راشي. نو کمانډر وایي چې جیسن مړ کوي. نو کله چې سپایان جیسن مړ کول ولي په دې کې مونږ او سپیرو راشي او اوس دوی درې وانه په محل کې په جنګي. کمانډر هغه ډنډه اورته غزاره کی. نو په آخر وخت کې مونږ هغه ډنډه بچ کی. نو د مونږ او د کمانډر په منځ کې مقابله شروع شي خو مونږ د کمانډر په مخ کې بېوسه او بل طرف ته سپایان په جیسن حمله کولو ولي چې ډیر مونږ د جیسن د مدد دپاره راشي او د ځان سره یې لویان هم راوستي. نو کله چې جیسن دوی راواخلي نو جادوګره په ده حمله وکړي او جیسن نه پرېږدي خو جیسن دوی ته یو مونږ طرف ته غزار کړي. نو مونږ سي یو بل ته غزارولو سره دوی لویان ته ورسئ. نو لویان دوی د سکلو سره د جنگ میدان ته راټوپ کړي. نو بل طرف ته کمانډر په مونږ سخت غزار وکړي. نو مونږ هغه ډنډه د جیسن طرف ته غزار کړي او ورته وایي چې په دې ډنډه د ګټې منکي کینګ ووهه او جیسن هم داسې وکړي. نو د دې د وهلو سره یو طوفان راشي او منکي کینګ یو ځل بیا ژوندی شي او د منکي کینګ د ژوندي کېدو سره مونږ په یو یخته بدل شي او په اصل کې مونږ د منکي کینګ یو یخته یي. نو اوس منکي کینګ په کمانډر باندې سختې حملې شروع کی او بل طرف ته لویان هغه جادوګره د بلډینګ نه ښکته غزاره کی. نو کله چې منکي کینګ د کمانډر توره ماته کی نو په دې کې سپیرو راورسي او په کمانډر په یو تیر حمله وکړي خو کمانډر هم په هغه تیر سپیرو وولي. نو په دې کې جیسن راشي او سپیرو جیسن له یو وړوکي زهریله تیر ورکي چې په دې کمانډر مړ کا. نو جیسن د یو موقع په استعمالولو سره هغه تیر په کمانډر کې ومنډي او مړ شي او د دې نه بعد هغه جادوګران راشي. نو د جیسن نه د هغه د خواهش تپوس کوي. نو جیسن ورته وایي چې ما خپلې دنیا ته ولېږه او جیسن خپلې دنیا ته لاړ شي او دی هم په هغه ځای کې کم ځای کې چې غونډګان د ده سره په جنګ وو. یو ځل بیا دوی په جیسن حمله وکړي. نو جیسن ته خپلې کراټې رایاد شي او هغه الکان سم ووهي او ټول د هغه ځای نه وتښتي او جیسن دکان ته راشي. نو دی هغه بوډا دکاندار اینی. نو دا بوډا ورته وایي چې زه مړ نه وم. نو د جیسن نه د هغه ډنډې تپوس وکړي. نو جیسن ته د بوډا په چهره کې لویان ښکاره شي او دا کهاني همداسې ختمه شي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. د الله په امان.